د ټلویزیون محترمو لیدونکو د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي هند ته د خپل رسمي سفر په لړ کې د متفکر پوه او د ازادي غوښتونکي مبارز مولانا ابوالکلام آزاد د یاد غونډې په مراسمو کې چې د هند د فرهنګي ټولنې لخوا جوړ شوی و لیکچر ورکړ. په دغه مراسمو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر د نهرو د بنیاد او موزیم لوی رئیس د هند وتلو شخصیتونو په هند کې د بهرنیو هیوادونو دیپلوماتانو یو شمېر شنونکو تاریخ پوهانو څېړونکو او محصلینو هم ګډون کړی و. د دغو مراسمو په پیل کې د هند د کانګرس مهم غړي ډاکټر کرن سنګ چې د دغه ټولنې ریاست هم په غاړه لري دغه پروګرام معرفي او د افغانستان او هند ترمنځ د لرغونو اړیکو او د مولانا ابوالکلام آزاد د شخصیت د ابعادو په اړه خبرې وکړي. جلالت مآب جمهور رئیس کرزی د هند د بهرنیو چارو وزیر محترم سلمان خورشید، عالی قدر و میلمنو، د رسنیو محترمو استازو او دوستانو ښه راغلاست. جلالت مآب جمهور رئیس کرزی د مولانا ابوالکلام آزاد د زوکړې د کالیزې د لمانځه غونډې په مراسمو کې د ګډون له امله تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو میلمنو، جمهور رئیس حامد کرزی معرفي کولو ته اړتیا نه لري. په ټولو روښانو او باخبره ټولنو کې د شخصیت پیژندل شوی دی. په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې د ده ځواکمنه او مدبرانه رهبري او په ځانګړي ډول هغه خبرتیا او پراخ نظر چې دی د آسیایي هیوادونو د ټولنو او فرهنګونو په اړه لري په حقیقت کې د هماغه نظر منعکس کوونکی دی چې مولانا ابوالکلام درلود. په همدې ډول به د نننۍ وینا د عنوان روښانولو ته یعنې مولانا زموږ د عصر لپاره ژور مفهوم وروبخي. د هند د فرهنګي اړیکو ټولنه چې په خپله مولانا یې په کال 1950 کې بنسټ کېښود، افغان محصلینو ته په کال کې 1000 تحصیلي بورسونه برابروي. دغه ټولنه هر کال د سارک د غړو هیوادونو د ډلو په ګډون چې په هغو کې افغان ځوانان هم ګډون لري فرهنګي جشنوارې جوړوي. فرهنګي اړیکې، موسیقي او شعر هغه ګډ مشترکات دي چې د هندوکش له غرونو او د افغانستان د اوچتې او ښکلې سیمې څخه تیر شوي او د سند او گنگا تر لمنو پورې پراختیا موندلې ده. ډیر پر ځای ویل شوي چې له افغانستان پرته هیڅ یو بل هیواد حتی د برتانیا 200 کلن استعمار هم ونشو کولای چې د شمالي هند پر بڼه لکه څنګه چې افغانستان اثر کړی تاثیر وکړي. د دغه ځمکې پر سر یوازې فرهنګي یووالی دی چې دغه پراخ قلمروي له لرغوني هرات څخه تر ډاکې او تر لرې لرې پورې یو ځای سره ساتلی دی. د افغان پادشاه شیرشاه سوري هڅې وې چې حتی د خپلې لنډې واکمنۍ پر مهال د یو بل د یو ځای کېدلو پخوانی واټ بیا احیا کړ او هغه په ختیځ کې تر چترګون او په لویدیځ کې تر کابل پورې وغځولو. مشهورو لیکوالانو دغه لاره د انسانیت له جریان سره تشبیه کړې ده او هغه د ژوند سرچینه بللې ده. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دومره پراخې او ژورې دي چې پراختیا یې په بامیانو کې بودایي اثارو ته رسیږي چې په وحشیانه ډول له منځه لاړل، او هم بلخ او لوګر چې د مریون زمانو ته رسیږي. د ګندهارا مدنیت د قوالی صوفیانو طریقې چې حتی نن د هرات او کابل له خانقاو څخه د محی الدین او په اجمیر شریف کې د سلیم چشتی تر درگاه پورې رسیږي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ نور سنتي او فرهنګي تبادلې د دغو اړیکو څرګندوی دي. د مهاتما ګاندي او پادشاه خان ترمنځ دوستی چې د سرحد د ګاندي په نوم مشهور و او دواړه د عدم خشونت سمبولونه و. د دغو اړیکو یوه بله بیلګه ده محمد حسین سراهنګ او د هند او افغان کلاسیک موسیقي، د کابل خراباتي نغمه غږونکي چې د افغانستان د وخت پادشاهانو ورڅخه ملاتړ کړی دی، هغه خانان چې نن هندي فلمونه خپل کړي دي او په افغانستان کې د امیتاب بچن محبوبیت او نور په لسګونو مثالونه د دغو اړیکو ثبوتونه دي. جمهور رئیس کرزی په خپله زموږ ترمنځ د لرغونو پیوندونو د ټینګښت یو لوړ سمبول دی.
هغه مهال چې د په سمله کې د محصل په توګه درس ویلو نه یوازې دا چې تعلیم یې وکړ بلکې د هند له فرهنګونو سره یې له نږدې څخه آشنایي زیاته شوه. دوی د دې لپاره چې څنګه وکولی شي له دغې تنوع څخه د افغانستان په پیاوړتیا کې استفاده وکړي تل خبرې کړي دي. په حقیقت کې دا هغه څه دي چې موږ د خپلواکۍ وروسته د هند لپاره هڅه کړې ده. دغه مفکوره چې تنوع کولی شي د یو هېواد د هویت د قوت او غنامندۍ سرچینه واوسي، نه د هغه د ملي روحیې د پیاوړتیا خنډ. هغه پیغام دی چې مولانا آزاد د هند د پوهنې د لومړني وزیر او د دغه ټولنې د بنسټ ایښودونکي په توګه زموږ په فکرونو کې پرېښود. جمهور رئیس حامد کرزی هم همداسې مفکوره لري او د ټینګار پر دې باندې دی چې ښوونه او روزنه د یو ملت د جوړونې یوازینۍ وسیله ده او په دغه پیغام سره په خپله جمهور رئیس کرزی د مولانا ابوالکلام آزاد په معنوي دریځ کې درېږي. اوس له جلال اتماب حامد کرزي څخه هیله کوو چې وینا وکړي. I now cordially invite you, sir, to deliver the Maula Abul Kalam memorial. Yes, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and good evening and a very ستاسو ټولو ماښام په خیر او دیوالي مو مبارک. میرمنو او ښاغلو، د ډېر ویاړ ځای دی چې د هغه عظیم او ستر شخصیت په یاد غونډه کې د خبرو کولو فرصت لرم چې د ده فلسفه او تفکر لکه د تپان د سیند په څیر جاري دی. دغه ستر انسان ته څیرمه درېدل زما په شان شخص ته ستر ویاړ دی چې زه ځان د هغه مستحق نه ګڼم، خو بیا هم ستاسو له نیکو او مهربانو څرګندونو څخه مننه کوم. میرمنو او ښاغلو، هغه مهال چې زه په هند کې د محصل په توګه په درس بوخت وم او د هند د خپلواکۍ د غورځنګ په باب مې لوستل، د مولانا آزاد نوم سره لکه د نورو محصلینو په څیر که هغوی هندي او یا هم بهرني و، له دې نوم او د هند د نورو مشرانو چې د هند لپاره یې د ازادۍ غوښتنې مبارزه کړې مخامخ کېدل. زه هم یو له دغو محصلینو څخه وم. په دغو درسونو کې مو همدا راز لوستل چې د دغې مبارزې په لړ کې لکه د مولانا پندیت نهرو، پتیل او خان عبدالغفار خان چې د سرحد د ګاندي لقب لرلو په څیر مشرانو او یو شمېر نورو رهبرانو برخه لرله. خو د محصلینو په توګه چې تاریخ یوازې د یو مضمون په توګه لولي، له دغو نومونو څخه فقط په ګذرا ډول تېرېدلو. خو وروسته بیا په ژوند کې داسې مناسبتونه هم راځي چې له دغو شخصیتونو سره په لا ژور عمق مخامخ کېږئ. د دوهم ځل لپاره چې زه د مولانا آزاد له شخصیت سره مخامخ شوم، د جسونت سنگ په کتاب کې و چې د هند د جلا کېدو په باب لیکل شوی دی. ما یوه وینا او یا هم شاید د وینا ژباړه ولوستله چې مولانا آزاد د هند له خپلواکۍ وروسته د ډهلي په جامع جومات کې کړې وه. زه د هغه د شخصیت، افکارو او نظرونو تر اغېز لاندې راغلم. کله چې مې څو میاشتې وړاندې خبر ترلاسه کړ چې د دغه شخصیت په نوم غونډه کې د وینا کولو ویاړ لرم، ما د هغه کتابونه او لیکنې راوغوښتلې او له هغه وروسته چې مې په دغو کتابونو او لیکنو کې د مولانا د شخصیت په باب ولوستل، د ده له لوړو افکارو او نظرونو، تفکر، پوهې او له سیمې او نړۍ څخه د هغه له خبرتیا څخه حیران شوم. هغه چا چې رسمي زده کړې نه لرلې، خو فارسي ژبه یې په 12 کلنۍ کې زده کړله او عربي ژبه یې ځکه زده کړې وه چې په مکه کې وزېږېده او په یوه دینداره او د دین د عالمانو په کورنۍ کې رالوی شو. هغه چا چې له دې سره سره چې له فرانسوي ژبې سره یې مینه درلوده، انګلیسي زده کړله. ما هم غوښتل چې فرانسوي زده کړم، خو انګلیسي ژبه مسلطه شوې او هغه مو منلې ده. مولانا انګلیسي زده کړله او په دغه ژبه کې ماستري واخیستله چې شاید له موږ څخه ډېرو کمو کسانو دغه ژبه د ماسترۍ په درجه لوستې وي. د ده په کتاب کې مې یو ځای ولوستل چې د خپلې مېرمنې مړینې ته اشاره کوي، په داسې حال کې چې مولانا د بمبئی له ښار څخه لیدنه کوي او د کور په لور د سفر په حال کې دی، د خپلې مېرمنې له قبر څخه لیدنه کوي او د انګلیسي ژبې د شاعر ودوارد یو شعر لولي. مولانا یو ژورنالیست هم و، ورځپاڼې چاپولې، مقالې خپرولې، کتابونه یې لیکل، د اردو ژبې ستر لیکوال و، په فارسي ژبه یې لیکنې کولې، په عربي ژبه یې وینا کوله او لیکوال و. نو یو ژورنالیست، انقلابي سړي،
هغه سړي چې د هند د ازادۍ لپاره کار کولو، د سیمې لپاره د ټولنیزو اصلاحاتو غوښتنه کوله، یو سیاستوال، عمل کوونکی شخص، په اخلاقیاتو باندې معتقد انسان چې د سیاست ترڅنګ په اخلاقیاتو باندې ژور باور لرلو. دی د متنوع رنګونو لرونکی یو شخصیت و. ممکن داسې ډېر لږ پیدا شي چې د یو شخص په وجود کې څو نیک صفتونه پیدا کړو. کله چې د ده د ژوند په اړه ولولئ، د ده د آثارو په باب مطالعه وکړئ، د ازادۍ لپاره د هغه د مبارزې په اړه ولولئ، دا به پیدا کړئ چې د هند له خپلواکۍ وروسته د ده او د ستر ګاندي ترمنځ فوق العاده خبرو دوام درلود، او دا هغه مهال و چې خواشینونکې پیښې رامنځته شوې او د انسانانو ژوند له لاسه ووت. له ختیځ او لویدیځ څخه مهاجرتونه پیل شول. ستر ګاندي روژه نیسي، کله چې د ډهلي په زرګونو اوسیدونکي سره راټولیږي تر څو ګاندي ته ډاډ ورکړي چې ډله ایزه ناارامي او وارخطایي به د دې زیاته نشي. په دې وخت کې مولانا آزاد ستر ګاندي ته ورځي او ورته وایي چې ستاسو شرایط څه دي؟ او ګاندي ځواب ورکوي چې شرایط دا دي، هغه مسلمانان چې له ډهلي څخه تللي دي بیرته د خپلو کورونو ته راستانه شي. او مولانا آزاد وایي تاسو سم وایي، خو هندوان څه وکړي؟ هغه هندوان چې له خپلو کورونو څخه شړل شوي او په ډهلي کې ځای پر ځای شوي دي. وګورئ، یو مسلمان او یو هندو مذهبی یوې د مسلمانانو په باب خبرې کوي او غواړي چې هغوی بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي، او بلې د هغو هندوانو په باب چې په دې کورونو کې نه وو پوښتنه کوي. دا د هغې زړه وړونکې موسیقۍ په څیر دی چې زموږ عصر هغه رایادوي، چې و د داسې شخصیت او کرکټر لرونکي انسانان چې داسې انساني حس لرلو. ډېر تر اغېز لاندې راغلم. او دوهم ټکی دا چې د دوهمې نړیوالې جګړې په جریان کې چې آیا هند له برتانیا سره د استعماري ځواک په توګه یو ځای شي او که نه، ستر ګاندي وایي تر هیڅ ډول شرایطو لاندې هم نه، ځکه چې دی د جګړې مخالف و. مهمه نه وه چې څوک د چا په مقابل کې جنګیږي، د ده لپاره په جګړه کې حق یا باطل مطرح نه و. خو مولانا آزاد وایي نه، زه له برتانیا سره یو ځای کېږم. د ده په خپله وینا له ډیموکراتیکې نړۍ سره د غیر ډیموکراتیکې نړۍ پر خلاف، خو په دې شرط چې برتانیا ډاډ راکړي چې هند به خپله ازادي ترلاسه کړي. مولانا وویل په جګړه کې نه ګډون زما له عقیدې او دین سره هیڅ اړیکه نه لري، بلکې په سیاسي اړتیا پورې اړونده مسئله ده. خو د دې سره سره د ستر ګاندي له لوړو او حمیده اخلاقو سره همغږی و. خو زړه هغه مهال مات شو چې د ده خپل ملاتړي لکه غفار خان او شاید هم لال بهادر شاستری او نور چې نمونه یې زما په یاد نه دي، له ده څخه بیل شول او د ستر ګاندي پلویان شول او په جګړه کې ګډون ونه کړ. هغه سړی چې په عین حال کې مولانا هم و، د اسلام ستر معالم، د دین عالم او هغه څوک چې د دین په علم کې دومره پرمختللی و چې قرآن یې ژباړلی و. مولانا لیکي چې یوه ورځ له افغانستان څخه یو ملا له یو شمېر سوداګرو سره سفر کوي او په ده پسې ټوله لار تر لاهور، ډهلي او رانچي پورې راځي. مولانا وایي یو ورځ په رانچي کې د سهار د لمانځه له ادا کولو وروسته په داسې حال کې چې په کور کې نظربند وم، کله چې کور ته راستنېدلم متوجه شوم چې یو څوک په چټکۍ سره راپسې دی او ما ته نږدې شو. شاته مې وکتل او د دغه شخص څخه مې وپوښتل ښاغلیه له ما سره مو کار دی؟ دغه سړی ځواب ورکوي هو مولانا صاحب، یو څه باید د تاسو وپوښتم. ما د قرآن هغه ترجمه او تفسیر چې تاسو لیکلی ولوست او څو ځایه ستونزه لرم او ومې نشو کولی پرې پوه شم. مولانا له هغه څخه پوښتنه کوي چې ته څوک او له کوم ځایه راغلی؟ دغه سړی وایي زه یو ملا یم او له افغانستان څخه راغلی یم او زه ټوله لاره تر رانچي پورې راغلم تر څو له تاسو څخه دا وپوښتم. مولانا ورته وایي راځه چې کور ته لاړ شو. او دغه سړی څو ورځې له مولانا سره پاتې کیږي او له هغه وروسته چې مولانا د قرآن د تفسیر مفاهیم دغه سړي ته توضیح کوي او د هغه ستونزې حلوي، یو ورځ سهار مهال دغه سړی له مولانا څخه اجازه غواړي چې ورڅخه رخصت شي او بیرته خپل کور ته راستون شي. مولانا ورته وایي یوه دقیقه صبر وکړه، زه بیرته راځم. مولانا ځي چې دغه غریب سړي ته چې له افغانستان څخه د قرآن د زده کړې لپاره مولانا ته راغلی و یوه اندازه پیسې راوړي، خو کله چې بیرته راځي ګوري سړی تللی دی.
د ډهلي له ښار او د رانچي د سیمې هاخوا هم خلک مولانا پیژني. خو هغه مهال چې ما د مولانا آزاد په اړه مطالعه کوله، زما لپاره تر ټولو ستره شیبه هغه مهال و چې هند خپل ازادي اخلي په نوم د مولانا اثر او کتاب مې ولوستلو. د دغه کتاب په 4 او 5 مخ کې د مولانا شخصیت پیدا کولی شئ. که غواړئ چې د هغه په اړه پوه شئ، دغه کتاب ولولئ. مولانا به پیدا کړئ چې وایي زما لپاره د ادیانو هدف د بشریت یووالی دی. زما لپاره دینونه د خلکو د اتحاد لپاره دي، په ځانګړي ډول د هند ملت چې ګڼ متنوع ملتونه سره یو ځای اوسیږي. او په همدې دلیل مې هغه ټول مسلمانان یا غیر مسلمانان او یا بل هر چا چې د تفرقې په اړه خبرې کولې له ځانه لرې کړل. دلته ده چې مولانا مومي هغه شخصیت چې د خدای په وجود او ادیانو کې چې خدای پر بشریت نازل کړي دي د وحدت پیغام لیده، نه تفرقه. او وروسته د یووالي دغه پیغام د خپل رسالت په توګه اختیاروي او مخ پر وړاندې ځي. په همدې اساس ډاکټر سنگ هغه عنوان چې تاسې د دې سیمینار لپاره انتخاب کړی، یعنی مولانا زموږ د عصر لپاره دقیقاً هماغه څه دي چې دغه سیمینار په اړه جوړ شوی دی. په واقعیت کې دی زموږ د عصر مولانا دی، په ځانګړي ډول د اوسني عصر له افراطګرایۍ پرته شخصیت، له وحشت پرته چې د افراطګرایۍ په نامه د افراطیونو لخوا ترسره کیږي، له تروریزم پرته چې د دین په پلمه تعمیلیږي، د تاوتریخوالي پرته چې د دین په پلمه پر بېګناه خلکو ترسره کیږي. په څو تیرو لسیزو کې د افغانستان پیښو ته وګورئ، د دین په نوم د ښوونځیو ورانولو ته نظر واچوئ، د دین په نامه د ښوونکو وژنو ته وګورئ. پاکستان وګورئ چې په دغه هېواد کې څه پیښیږي، هغه تعصب او نفرت ته وګورئ چې په هغه ځای کې رواجیږي. د ښوونځي د 18 کلنې زده کوونکې ملال یوسفزۍ په نوم نجلۍ باندې برید وګورئ چې د علم د زده کړې په خاطر تر حملې لاندې راغله. پر ملالې له برید څخه مخکې افغانستان وګورئ، د نجونو پر مخونو تیزاب پاشل، د ښوونکو، عالمانو او ملا امامانو وژل وګورئ. د دین په نامه د خپلو بچیانو د لاسه ورکولو له امله د والدینو تباهي وګورئ. څوک د اسلام ښه استازیتوب کوي؟ آیا مولانا د اسلام، وحدت او خلکو او دینونو واقعي ممثل دی که دا افراطیون په داسې هویت سره چې جرأت نه لري خپلې څیرې موږ ته راوښیي؟ آیا دوی له اسلام څخه استازیتوب کوي؟ میرمنو او ښاغلو، د اسلام واقعي استازی زموږ د عصر مولانا دی. او که تاسو په هغو ارزښتونو کې چې مولانا یې موږ ته تعلیم راکوي او په هغو کې چې دغه افراطیون مرتکب کیږي انتخاب ولرئ، له شک پرته که په دې تالار کې رایګیري وکړئ، مطلق اکثریت مولانا انتخابوي. مولانا چې خپلې لیکنې شاعرانه لیکي. ما د غبار خاطر په نامه د یو کتاب لوسته. د یو اثر لپاره د غبار خاطر نوم ښکلی نوم دی. میرمنو او ښاغلو، که تاسو په فارسی پوه شئ او د دې کتاب عنوان ولولئ، د دې کتاب عنوان په خپل ذات کې تاسو د ټول کتاب مطالعې ته اړ باسي. عیناً لکه چې زما پاملرنه د کوچنیو شیانو خدای په نامه یو اثر جلب کړه چې لیکواله یې میرمن اروندوتي روی ده او په دې مجلس کې حضور لري. کله چې ما د کوچنیو شیانو خدای نوم ولیده، نو زما پام یې ځان ته واړولو او بالاخره مې ټول کتاب له لومړۍ پاڼې نه تر پایه ولوست. د مولانا اثر غبار خاطر په همدې اندازه رومانتیک او د پیغام لرونکی دی. که تاسو دا اثر ولولئ، نو دا به ومومئ چې دا کتاب د اردو نثر او فارسی نظم یو ترکیب دی. د تذکره په نوم یو بل کتاب هم د مولانا اثر دی چې په هغه کې د خپل ژوند، تفکر او فلسفې په اړه خبرې کړي. وروسته دی د اردو ژبې په اړه خبرې کوي او هغه د فارسی له ښکلي نظم سره تړي. د استدراک په نوم په خپله یوه لیکنه کې د خپل ژوند او تعلیم په اړه لیکي او وروسته په فارسی ژبه یو ښکلی شعر رانقلوي. نه پوهېږم چې شاعر به یې بېدل وي او که حافظ، خو له دې دوو سترو شاعرانو څخه یو دی. رهروان را خستگی راه نیست، عشق هم راه است هم خود منزل است. او دا هماغه پیغام دی چې موږ باید له مولانا څخه زده کړو او د هغه لاره تعقیب کړو. صرف نظر له دې څخه چې په نهایت کې دی خپلو ټولو موخو ته رسېدلی او که نه، موږ باید د هغه په پلونو پل کېږدو او یو ځای د یو بل په منلو سره د سولې هغه سفر چې مولانا پیل کړی د متمدنو انسانانو په توګه بشپړ کړو.
هغه څه ته چې ډاکټر سنگ اشاره وکړه چې موږ ټول یو واحد تن یو او په واقعیت کې همداسې ده. هو موږ د مولانا په مثالونو کې یو واحد وجود یو چې موږ ته یو سرمشق پریښی دی. دغه راز موږ په هغو مثالونو کې یو واحد تن یو چې وروسته یې موږ شاهدان پاتې شوي یو. 11 کاله مخکې وروسته له دې چې د افغانستان جمهور رئیس شوم، کابل ته له رسېدو وروسته په 2مه ورځ له کندهار څخه د ابراهیم جان په نامه یو سپین ږیری سړی چې د 50 کلونو په شاوخوا کې د سرښوونکي په توګه خدمت کړی و ماته راغی او 15 یا 20 ورځې راسره تېرې کړې. یو سهار ماته راغی او ویل چې ښاغلی جمهور رئیس اجازه غواړم اوس باید کور ته لاړ شم. ما ترې پوښتنه وکړه چې سرښوونکی صاحب ته دلته څه شي راوستلې او بیا ولې داسې ژر ما پرېږدې او ځې؟ د ځواب راکړ ښه زه له تا څخه له یوه شي پرته بل څه نه غواړم. له ده مې وپوښتل څه غواړې؟ د ځواب راکړ مسئله دا ده چې په افغانستان کې مسلمانان خپل له لاسه وتلي ملکیتونه او مالونه بیرته لاسته راوړي، خو د افغانستان هندوانو ته به جدي پاملرنه کوي. زموږ هندوان هیوادوال بیرته هیواد ته راوبوله او له لاسه وتلي ملکیتونه یې بیرته ورکړه. دا ده د مولانا او د یو عام وګړي کیسه. دا کیسه دوام لري او پای ته نه رسیږي. او یا د ډېرو وروستیو مثالونو په اړه وایم. یوازې 2 یا 3 میاشتې مخکې چې کله په پاکستان کې په یو شمېر مواردو کې پر هندوانو ظلم او استبداد کېدلو، په هغه هیواد کې د خورشید په نامه یو سړی را پیدا شو چې معبدونو او درمسالونو ته به تللو او بیا به یې د زیارت کوونکو بوټونه رنګول. زما په فکر دی په امرتسر کې طلایي معبد ته هم راغلی و. دا رسالت نورو ته ولېږدوئ. زموږ په ژوند کې دې ته ورته په زرګونو مثالونه چې د مولانا له پیروۍ او پیغام نه کیسه کوي وجود لري. زموږ د عصر مولانا په دې ډول جاودانه ژوند کوي او موږ ته الهام رابخي. زه د هند د فیلسوف او شاعر ټاګور په دې شعر باور لرم چې وایي د سولې اوقیانوس لا تر اوسه په مخ کې دی، ای بیړۍ چلوونکیه د هدف پر لور چټک شه. ډېره ښه معنا ده چې د مولانا ابوالکلام آزاد د هدف شرحه په دې شعر کې نغښتې ده. نو راځئ ووایو د سولې اوقیانوس لا هم په مخ کې دی، ای مولانا د هدف پر لور چټک شه. دا دی زموږ راتلونکی. ډېره زیاته مننه. مېرمنو او ښاغلو، لا هم لږ څه وخت لرو. که له جلالت مآب حامد کرزي څخه پوښتنې لرئ په ډېر هرکلي یې منو. جمهور رئیس حامد کرزی د مولانا لخوا د قرآن د ترجمې په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وایي ښه د قرآن کریم د ژباړې اثر باید بیا چاپ شي. په حقیقت کې د مولانا لومړنی پیغام دا دی چې موږ وپوهوي چې الله دینونه د بشریت د اتحاد په موخه نه د یوې ډلې لپاره نازل کړي دي. او که چیرې موږ د اسلام دین او یا نور دینونو واقعي پیروان واوسو، نو هغه کارونه باید ترسره کړو چې الله یې موږ ته د ترسره کولو حکم کوي، او هغه په واقعي او رښتینی ډول د دین پیروي ده. او په حقیقت کې بشریت هم همدا ډول دی. په دې اساس د اعتدال او منځلارۍ هغه پیغام چې مولانا انسانیت ته ورزده کوي د اعتدال له پیغام رسولو څخه ډېر اوچت دی. دی په هغه کې د مدنیت او د انسانانو ګډ ژوند ته اشاره کوي. ډاکټر کران سنگ د پیړیو په اوږدو کې د نړۍ په دې څنډه کې د تګ راتګ په باب د کتنې وړ مثالونه بیان کړل. باید ووایم چې موږ د لویدیځو هېوادونو په یو روش او سیاسي فکر کې ښکېل شوي یو. زما هدف دا نه دی چې څوک تشویق کړم چې له دې سیاسي فکر څخه لاس واخلي. اوس دا کار ممکن هم نه دی، بلکې د مولانا پیغام په تیرو شپېتو کلونو کې په دې سیمه کې د سیاسي دوستۍ د نشتون کیسه کوي. د مولانا پیغام چې زموږ د ټولنو د ټولنیزو او فرهنګي یو ځایوالي او تړلتیا ښکارندوی دی سم ثابت شو. د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا پر مهال پاکستانی اتباع د هندي فلمونو د لیدلو لپاره کابل ته راتلل. دا هماغه فرهنګي یووالی دی. د هېوادونو ترمنځ د دوستۍ هیڅ ډول نشتوالی. غواړم د دې حالات د بیان لپاره له ځینو نرمو او آرامو کلمو څخه استفاده وکړم. تاسو د مهدي حسن د سندرو له اورېدو څخه هیڅ ډول سیاسي تاوتریخوالي نه یاست ګرځولي. هیڅ ډول تاوتریخوالی زموږ پاکستانی خویندې او وروڼه
د جگجیت سنگ له غزلونو او یا له راجش کهنا سره له مینې او د هغه د فلمونو له لیدلو څخه نشي راګرځولی او یا هم له هنر او فرهنګ څخه په ورته ډول په افغانستان کې موږ هم د هغه خپل فرهنګ مجذوب شوي یو او دا فرهنګ هماغه د مولانا پیغام دی. د افغانستان جمهور رئیس ادیانو ته د احترام د اهمیت په اړه وویل. په قرآن کې د موسی او عیسی علیه السلام په اړه مسلمانانو ته د الزامي باور په اړه په صراحت سره راغلي دي. له هغې پرته له اسلام څخه خارجېږي. دا مسئله ډیره واضحه ده او هغه څه چې مولانا یې وایي دقیقا همداسې ده. هغه ډیر اوچت ګام پورته کوي لکه څنګه مې چې وړاندې ځواب درکړه. هو زه له تاسو سره موافق یم. حامد کرزي د افغانستان د ښوونځیو په درسي نصاب کې د مولانا د پیغامونو د شمولیت په اړه وویل. ښاغلیه اصلي ستونزه بل ځای ده. زموږ ستونزه په ښوونځیو کې زموږ ماشومانو ته په تدریس کې نه ده. ستونزه په ننني سیاست کې نغښتې ده. ما له منموهن سنګ سره په خپله کتنه کې هغه ته وویل چې د خپلې کاري دورې د پای ته رسېدو لپاره په بې صبرانه ډول انتظار باسم. نو په دې اساس یو بل جمهور رئیس به راځي او د بیان هغه ازادي چې زه یې اوس نه لرم پیدا به یې کړم. نو ستونزه په سیاست کې ده. مشکل په دې کې دی چې لویدیځ د کمونیستانو د شکست لپاره دین د هغوی پر وړاندې د یوې وسیلې په توګه وکاروه او وروسته له هغې د سیمې هر هېواد د خپلو امتیازاتو او د ګټو د ترلاسه کولو لپاره له دغې وسیلې ګټه واخیسته. که دا تګلاره ادامه پیدا کړي له شک پرته هغوی به شاید داسې افراد پیدا کړي چې په تلقینولو سره به یې د تاوتریخوالي او افراطیت لور ته تشویق کړي. هو ښوونځي باید د ځوانانو د روزنیزو مرکزونو په توګه غوره فعالیت وکړي. باید زموږ ځوانانو ته د یو بل د منلو او د ګډ ژوند کولو ارزښتونه تلقین کړي. تاسو بالکل سم وویل. جمهور رئیس د افراطګرایۍ پر خلاف د تصوف د اهمیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل. په واقعیت کې تصوف له پیړیو راهیسې زموږ په ټولنو کې یوه حاکمه فرهنګي پدیده ده. په ځانګړي ډول د دې نړۍ په دغه څنډه کې په حیرانۍ سره خبر شوم چې تصوف په خپل هغه ټول قوت د افریقا قارې ته هم لاره پیدا کړې ده. په 1990 کال کې له سنیګال څخه د لیدو پر مهال مې او همدا ډول په دې وروستیو کې مې ولیدل چې تصوف په هماغه ځای کې هم یوه حاکمه پدیده ده. ولې د افراطیت راڅرګندېدل د یوې سیاسي وسیلې په توګه تصوف په نښه کوي. هغه ځکه چې دغه پدیده د افراطیت پر ضد یو قوي تړون دی. نو په دې اساس هو زموږ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر هم د تصوف او د هغه د رواجولو په اړه فعالیتونه ترسره کوي. په حقیقت کې تصوف مهم رول لوبوي او که چیرې متوجه شوي یاست د تصوف د همدغه اهمیت په اساس دی چې افراطیون زیارتونه د خپلو بریدونو نښه ګرځوي. تر څو وکولی شي د تصوف او اعتدال د ټولو اړخونو او د دین له ټولنیزو اړیکو خلاصون ومومي. هو تاسو په بشپړه توګه سم وویل. زه ستاسو له نظر سره کاملا موافق یم. حامد کرزی د زړو رسمونو او سنتي دودونو د تقلید په اړه وایي. Right. That's why he named himself Azad. That's why he named himself Azad. هو بالکل مسم وویل. په همدې دلیل و چې ځان ته آزاد تخلص انتخاب کړی و. د زیږېدو د مهال نوم یې فیروزبخت و. یو څه وخت وروسته یې یو بل غوره کړ. ټول رواجونه بد او زاړه نه دي. ضمناً زه په خپله دودپاله یم خو کولی شو کارونه په سنتي ډول په پوره پوهه ترسره کړو. دودپالنه د محدودیت لامل هم ګرځي. په دې اساس دا به یو څه ستونزمنه وي چې وکولی شو ټولنې زیاتې بدلون ته وهڅوو. نو وروسته یې د کورنۍ له دودپالنې څخه د خلاصون لپاره په ځان آزاد نوم کېښود. نو راشئ چې ټول د مولانا په شان آزاد واوسو. د هېواد جمهور رئیس له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سیاسي حالت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل. تاسو پوهیږئ هغه ځواکونه چې په افغانستان کې ستونزې رامنځته کوي په پرله پسې ډول به هڅه وکړي چې له ظلم څخه کار واخلي. زموږ د خلکو په حق کې به بې رحمي وکړي.
موږ هم له خپل هېواد د دفاع ته ادامه ورکوو او د ظلمونو پر وړاندې په کلکه درېږو. نن ورځ په هند کې 15,000 محصلین په تحصیل بوخت دي. په زرګونو تن افغان محصلین په بېلابېلو هېوادونو کې په تحصیل بوخت دي. زیات شمېر محصلین، لسګونه زره محصلین د هېواد په دننه کې په پوهنتونونو کې په خپلو لوړو زده کړو بوخت دي او 8.5 میلیونه هلکان او نجونې د تعلیم د حاصلولو لپاره ښوونځیو ته ځي. د پارلمان 27% غړي ښځې تشکیلوي. د بېلګې په توګه لکه د هند د رسنیو په شان فعالې او ښې رسنۍ لرو. د ټولو ظلمونو او بېرحمیو سره سره چې زموږ د حرکتونو پر ضد ترسره کیږي، هېواد مو خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. نو په همدې اساس له 2014 کال وروسته چې زه تقاعد شم، د افغانانو په رایو به یو بل جمهور رئیس د جمهوري ریاست مقام ته ورسیږي. زه باور لرم چې هغه به له ما ښه کار وکړي. هیله لرم چې له ما څخه ځوان وي او یو روښانه او زړور شخص واوسي. مننه میرمنو او ښاغلو، ډیره مننه. د دغو مراسمو په پای کې د هند د فرهنګي اړیکو د ټولنې لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزي ته ځینې سوغاتونه چې په هغه کې د 1,00,000 هندي روپیو چک هم و ډالۍ شو. د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سلمان خورشید، میرمنو او ښاغلو، ډېر منندوی یم د ټولنې په ډېره مهربانۍ او سخاوت ماته او د افغانستان خلکو ته د 1,00,000 هندي روپیو یو چک ډالۍ کړ. که ستاسو په یاد وي، په افغانستان کې د اختر په ورځ یو ځانمرګی برید وشو چې له بده مرغه د زیاتو انسانانو ژوند پکې له منځه لاړ. د پیښې وروسته ما دغه ولایت ته سفر وکړ. د قربانیانو د کورنیو په منځ کې 11 کلن یا 11 کلن ماشوم هم و چې پلار یې په دې پیښه کې شهید شو. دغه ماشوم د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست او مشر دی. د دوو تیږو په منځ کې ګیر دی چې آیا درس ووایي او که خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. ما له هغه سره د مرستې ژمنه وکړه. دا چک هغه ته ورکوم او ډاډه اوسئ چې ورته رسیږي. ډېره زیاته مننه. دا هم په حقیقت کې د مولانا آزاد له هغه هدف سره مرسته کوي چې تعلیم او پوهنه وه.